د ورو سوال کړی دی چې زموږ په علاقه کې هسپتال جوړیږي او په هغې کې به علاجونه کیږي، نو آیا د هسپتال والا له زه خپل زکات ورکولی شم او که نه؟ د دې دپاره که څوک بیماران راځي نو چې د هغوی علاج پې کیږي، زکات په دغه ځای کې لګولی شم او که نه؟ دا مطلب دی. الجواب زکات په کم ځایونو کې لګي په کم ځای کې نه، دا الله په قرآن کې ذکر کړي دی. اته ځایونه دي، اته. انما الصدقات للفقراء والمساکین، دا اولنی او دوا، یو فقیر دی بل مسکین دی، دوی له به ورکوي. فقیر او مسکین دا هغه دي چې د دوی سره داسې دومره څه نشته چې ځان پرې وساتي، او فقیر د غریب نه زیات مسکین دی. فقیر د غریب نه زیات غریب دی، مسکین بیا لږه ګزاره کوي، خو دومره چې د هغه سره د پوره کال څه نه وي، یو سره هغه وختي توري یا څه وخته پوري، خو د کال نه کمي، نو دوی له به صدقه ورکوي، زکات به ورکوي. دریم چې کوم الله ذکر کړي دي والعاملین علیها، هغه خلک چې د زکات را جمع کولو کې او د دې په ورکولو کې د حکومت ته طرف نه، ادارې طرف نه ټاکلی شوي دي، دوی هم د دې نه پیسې اخیستی شي. څلورم والمؤلفة قلوبهم، هغه چې د زړونو د یو کولو لپاره ورکړي. کوم یو سړی دی کافر له پیسې ورکړي، د کافر نږدې دی اسلام ته، خو دی ورله زکات به دی ورکړي چې د متاثره شي، نو د اسلام ته به راننوځي، نو دا هم جایز دی. بلکې دا هم جایز دی چې یو مسلمان بې دینه دی او ټول دې لپاره ورکړي چې د دیندارۍ طرف ته راوړي او متاثره شي، نو انشاءالله دا به هم جایز وي او په دې کې به دننه راځي. وفي الرقاب، او په سټونو آزادولو کې، رقاب کې یو څو کسان دننه رالو، لکه یو کس چې د هغه سره غلام مری دی، ته ورلې پیسې درکړه دی آزاد کو، دا هم جایز دی. دغه شان قیدي دی په جیل کې، او دغه قیدي آزادولو دپاره دې پیسې ورکړي، دا هم جایز دی. پنځم قسم چې کوم ذکر شوی دی، شپږم شو که پنځم؟ شپږم شو. والغارمین، غارمین دا په دوه قسمه دي چې دوی باندې قرضوي. یو هغه کس دی چې د صلح د لاسه پې قرضه راغلي، دوه قومونه یو ځای کول، دوه کسانو صلح کول، به کې پیسې لګولي، دته ورکړی کېږي. به که دی مالدار وي خو دغه به له ورکړی کېږي. دویم یو سړی دی هغه باندې خپله قرضه ده، قرضه په ډېره زیاته ده او دی نشي ورکولی، طاقت نشي، دله هم زکات ورکولی شي. بیا د زکات به ته په خپله وړي هغه کسانو له به دا قرضه ورکوې، که نه دله ورکه دی به یې ورکړي، نو هغه ته به د حال ته ګورې. یو نیم سړی داسې چې پیسې ولې خوري خپله، بیا وله مه ورکوه، او نه تا ته پته وي چې دې سړی ورکوي هغوی له، نو بیا وله ورکه، دی به هغوی له ورکي. الله اعلم. وفي سبیل الله، او په لاره د الله کې. صحیح خبردار چې وفي سبیل الله نه مراد جهاد دی. فی سبیل الله نه مراد څه دی؟ جهاد دی. بعض علما وایي نه، فی سبیل الله کې ټول دینی کارونه رالو. نو بیا سوال دا راغی چې الله فی سبیل الله کې دا ټول راوستو، نو بیا د مخې ته تفصیل څه نه کوو؟ ورسېدی بې که نه؟ بیا خو دا فقرا او مساکین دا ټول په فی سبیل الله کې رالو بې که نه؟ الله په لاره کې ورکړه دوی له. دلته فی سبیل الله نه مراد هغه جهاد دی. اتم چې کوم ذکر شوی د وابن السبیل، یو مسافر دی، پیسې ورسره نشتي چې خپل ځای ته پرې ورسي، دله به ورکړي. اگر که دی په خپل کور کې او په خپل علاقه کې مالدار وي، ګوره دې ځای کې د مالدارۍ او غریبۍ خبره نه ده، دی په خپل علاقه کې مالدار وي، خو ته به له پیسې ورکړې. د دین علاوه ثابته شوه دا چې لکه جوماتونو کې پیسې ورکول، یا په لارو جوړولو کې پیسې ورکول، یا داسې بل څه کاریه کې پیسې ورکول، د زکات به دغه نشي ورکولی. عام صدقه که ورکړي هغه صحیح ده، خو زکات نه. نو اسپتال به دغه کې دننه رانغی، اسپتال به دغه کې دننه رانغی. دویمه خبره دې کې اشکال دا دی، ته پیسې راواغستې اسپتال ادارې له ورکړي چې په دې باندې غریبانو له به علاجونه کوئ او خلکو له به علاجونه کوئ،
اوس د دې څوک ګارنټي موږ نه راکولی شي چې دا به بدل کې لګي کیدای شي دوی په دې پیسو باندې هسپتال له څه سامانونه واخلي او کیدای شي په دې تنخواګانې ورکړي او کیدای شي په دې نور څه کار وکړي. بله مسله دا ده بیمار له علاج کول زکات خو دې کې دا نه دي راغلی چې ته بیمار له پکې علاج وکړه الا دا چې بیمار غریب وي. اوس هسپتال ته خو مالدار خلک هم راځي که نه راځي راځي تا پیسې ورکړې چې دا را روان سړی چې دی دله به علاج زما به پیسو وکړي نو خو مالدار یې ته څنګه زکات هغه ورکړي ته څنګه غله زکات ورکړي علاج خو نه چې هسپتال ته به غریب راځي هسپتال ته غریب هم راځي او هسپتال ته مالدار هم راځي. داسې کولی شي چې ته د هسپتال والا نه تپوس وکړې هغوی سره لیست پروت دی چې دې کس علاج کړی دی پیسې نه دي راوړي پای کې دې مطلوب دی. اکثر داسې کېږي غټ هسپتالونو کې علاج غریب سړی وکړي او بیا پسې هغه پیسې لیکلی شوي د هغې لپاره ټلیفون ورته کېږي او تنګۍ یې دی کې ته دا کولی شي چې دغه معلومات ته وکړي او بیا دغه پیسې ورکړي. دا به څنګه ورکړي دا به کم یو کې رالو ده نه په غریبانو کې رالو په بل صنف کې راځي که نه قرضه کې هم راځي قرضه کې هم دننه راځي که غریب په کې هم راځي دننه والله اعلم. دې نه راونیشي ورکول هسپتال له علاج